ابو موسی اشعری رضی الله عنه وایي یو ځل اسماء بنت عمیس موږ سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم میرمنې حبسې ته راغله. دا هغه میرمن وه چې حبشې ته هم هجرت کړی و. اسماء له حبسې سره ناسته وه چې عمر راننوت. نوموړي چې اسماء ولیده ویلې دا څوک ده؟ حبسې ورته ویل اسماء بنت عمیس ده. ویلې دا هغه حبشي ده؟ دا هغه سمندري میرمن ده؟ هغې ویل هو. عمر ورته وویل موږ له تاسو څخه په هجرت کې مخکې سو، نو موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته له تاسو ډیر حقدار یو. په دې سره اسماء په غصه سوه او عمر ته تیزې خبرې وکړې. ویل عمره دروغ دې وویل، په خدای قسم داسې نه ده. تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وی خپلو وږو خلکو ته به مو ډوډۍ برابروله او ناپوهانو ته به مو لارښوونه کوله او موږ په حبشه کې د پردو او کینهکشو په کور او یا ځمکه کې د الله تعالی او رسول لپاره پراته وو. په خدای قسم زه به تر هغو ډوډۍ ونه خورم او نه به هم اوبه وڅښم تر څو مې ستا دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه وي کړې. موږ ته به هلته اذیت راکول کېده او موږ به ویرول کېدلو. زه به دا ټولې خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایم او له هغه څخه به د دې پوښتنه کوم او په خدای قسم زه به په دې خبره کې دروغ ونه وایم، نه به یې بدله کړم او نه به پکې زیاتی وکړم. راوي وایي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی دی ورته وویل یا رسول الله ما ته عمر داسې او داسې وویل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل هغه ما ته تر تاسو ډیر حقدار نه دی. د هغه او ملګرو لپاره یو هجرت دی او ستاسو د کښتۍ خلکو لپاره 2 هجرتونه دي. دا وایي ما ته به ابو موسی اشعري او د کښتۍ ملګري ډلې راتلل او زما څخه به یې د دې حدیث پوښتنه کوله. دوی ته به په دنیا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې خبرو بل ستر او خوښ شی نه و. د دې حدیث روایت بخاري او مسلم کړی دی.